د الله په لار کې یو اس ساتل دې پر اس ساتل چې د جهاد وخت براشي او دغه اس به د مجاهدینو خدمت کوي د کفارو خلاف به استعمالېږي. دا دومره زبردست عمل لا چې الله رب العالمین په دې باندې ډېر به انتها اجر ورکړي او انسان حیران شورونو الله رب العالمین کرم تا د الله مهرباني تا چې الله څومره رحیم او کریم ده، الله څومره مروت والا ده، الله رب العالمین څومره مهربان. حدیث کې رسول الله نے فرمائی، امام بخاری رحمہ اللہ روایت ده چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل من احتبس فرسا فی سبیل الله، چاچی یو اس وساتل څه لپاره فی سبیل الله د بل څه لپاره نه د الله د لارې لپاره. ځکه یو حدیث مسند احمد کې دی چې اسونه درې قسم دي، فرس للرحمن، فرس للشیطان او فرس للانسان. د رحمان ذات لپاره هغه اس ده چې هغه صرف د الله د رضا لپاره د جهاد فی سبیل الله لپاره وساتي، دا د رحمان لپاره اس ده. فرس للشیطان د شیطان لپاره اس ده لکه سړی اس د تکبر دی وجنه، اس د لوی نام او نمود خودنې لپاره اس وساتي، دا د شیطان اس ده. او دریم اس د شیطان اس ده هغه انسان چې هغه اس ساتلی د څه دپاره یاره په هغې باندې څه حلال رزق وکړي، کسب پې باندې وکړي، مال پې باندې پیدا کړي او د خپل او د بچوی په هغې باندې تربیت او د خوراک انتظام وکړي، دا د انسان اس ده. رسول الله فرمایي من احتبس فرسا فی سبیل الله، چا چې اس وساته خو د الله د لارې دپاره او څه وجنه ایمانا بالله وتصدیقا بوعده، دې وجنه چې دکې ایمان ده، د ایمان د وجنه اخسته او بتصدیقا بوعده د الله رب العالمین په وعدو باندې تصدیق کوي چې الله کوم وعده کړی دا رښتینه ده، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم وعده کړی دا رښتینه دی وجنه ساتل. نو نبی هم فرمایي فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامه، دغه اس چې څري غیا خوري دا غیا بم د انسان د نیکو اعمالو تل کې چوش، دا به د په نیکوي باندې تل لږ. وريه دغه اس چرته او بس کی ځان مړوي، دا او بچي د خېټه زی دا به د په اعمالو نیک اعمالو تلو کې تل شي، نیک اعمالو کې تل شي. او دینه د پاسا وروثه دا چې کوم خاشنو غشیانو کې ګوره دا یو داسې شی نه ده کرکته نه کېږي، لیکن دا خاشنو او دا غشیان دا رب العالمین د نیک اعمالو تل کې ورچې د بیتلی. وبوله دا وړوکه او د سماده چې کوم اس کوي، نو ګوره رب العالمین دا ګنده شی ده، پلید شی ده، خو دا به هم د قیامت پورې د نیک اعمالو په تل کې الله کوي. څومره لوی مهربان الله ده چې ګوره د دې اس خوړل او بیا د هغې چې کوم نتیجه ده دواړه په تله کې نیک اعمالو کې چور شي. د دې اس دا اوبه څښل د هغې چې کومه نتیجه ده هغه د انسان ته د نیکو اعمالو په تله کې تللی شي. دې نه د موږ د الله مهرباني او کرم معلومیږي او د جهاد فی سبیل الله د هغې فضیلت معلومیږي چې دا جهاد فی سبیل الله الله ته څومره خوښ عمل. نو دام یو هغه عمل چې په هغې باندې د انسان د نیکو اعمالو تله درنیږي.